افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله دروغ به وي. نن ورځې درس کې دوستانو هو او نه پوښتنې وایو. هو او نه پوښتنې هغو پوښتنو ته وایي چې جواب ورته په هو او یا نه سره ورکول کیږي. راځو په درس شروع کوو. یا 9 Fragen هو او نه پوښتنې. Normaler Satz عادي جمله. Du sprichst first. ته په پښتو خبرې کوي. داسې دا یو عادي جمله ده. Note یو نوت ده. In einer ja nein Fragen stehen das Verb in Position ein. په هو او نه سوالونو کې verb سیده په لومړي ځای کې قرار لري. د مثال په ډول باندې sprichst du Deutsch؟ آیا ته په الماني باندې خبرې کولای شې یا ته په الماني باندې خبرې کوي؟ که چیرې جواب ووي ورته کولای شو ورته یا ich spreche Deutsch، هو زه په الماني باندې خبرې کوم. که چیرې جواب نه وي بیا ورته ویلی شو nein ich spreche kein Deutsch، نه زه په الماني باندې خبرې نشم کولای. تنه دغه پوښتنې ته دوستانو داسې هم جواب ورکولی شو چې یا هو او یا نه، په دغو سره هم جواب ورکولی شو. راځو یې درس ادامې ته. بل مثال gehen Sie nach Hause؟ آیا ته کور ته ځې؟ که چیرې جواب هو وي کولی شو وای یا ich gehe nach Hause، هو زه کور ته ځم. که چیرې جواب نه وي کولی شو وای nein ich gehe nicht nach Hause، نه زه کور ته نه ځم. دلته هم دوستانو د دغه سوال په جواب کې کولی شو څنګه وکړو؟ په یا سره او یا په ناین سره اسانه جواب ورکړو. دلته مو وکتل دوستانو چې په یا 9 Fragen یا هو او نه پوښتنو کې ویرب چیرته وي؟ په لومړي پوزیشن کې وي، یعنی په لومړي ځای کې قرار لري ویرب همیشه. لکه دې پوښتنه کې هم په لومړي ځای کې قرار لري ویرب، او دلته هم د شپریخن کې چې شپریخ د دو لپاره ګرداین سوی ده، دلته هم ویرب څنګه ده؟ په لومړي ځای کې قرار لري. راځو د درس ادامې ته. Die Jahreszeiten د کال فصلونه. Der Frühling پسرلی، der Sommer اوړی، der Herbst منی، der Winter ژمی. دا دوستانو د کال فصلونه دي چې ارتکل یې څه شی ده؟ der ده. دا و د نن ورځې درس. تر بیا بل درسه د الله په امان.